د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو نن چې درسره په کومه موضوع خبرې کوم، تاسو به په سرحد کې لوستلي هم وي، دا ده چې قوم پرستي یا قوم پالنه څه ته وایي یا په څو ډوله ده. ځکه دا زه د پاړه ځکه خبرې کوم چې ما ته یوه ویډیو مخې ته راغله چې هغه دغه طارق پټان چې دی دا د قوم پرستۍ په هکله خبرې کوي او دا داسې کوښښ کوي نه چې قوم پالنه یا قوم پرستي یا قوم پالنه چې څوک د خپل قوم سره یا د کلتور یا ژبې سره مینه لري نو دا د ترقۍ یا پرمختګ مخه نیسي او دا کم ښه کار نه دی. نو دې په اړه زه خبرې کوم ځکه دې باندې بیا زه یو پاور پوینټ پرزنټیشن هم لرم چې هغه به تاسو سره شریک کړم، ځکه چې په هغې کې ما په دې باندې خبرې کړې دي چې قوم پرستي په څو ډوله ده او څه ته وایي. او قوم پرستي هغه چې اقلیتونه په یو داسې هیواد کې کوي چې هلته لکه تقریبا یو قوم هلته بالادستي لري او هغه نور قومونه په خپله خاوره په خپله جغرافیه آباد وي، خو د هغې د ژبې او د هغې د وسایلو استحصال کوي او هغه د هغې کلتور د وژنې دپاره کار کوي. نو دې په اړه به سره زه خبرې کوم، تر پایه له ما سره اوسېږئ. لومړی دا د طارق پټان دغه خبرې به در باندې واورم، بیا به پیرزو څخه خپل نظر له تاسو سره شریک کړم. دا شي جینګ پینګ نه دی، یاد ساته ښه دا چاینا چې چا جوړه کړې ده، ماو زیتانګ ډېر انتهایی پاورفل انسان و. په چاینا کې خلک ورپسې وو، یو قام پرست انسان و، داسې قام پرست و چې هغه ته به چا که په بله ژبه کې لطیفه وکړه او دی به پرې پوه شو که نه، دی به ورته بیا هم ده به ورته نه خاندل، دونه به دا بله ژبه بدي شوله او ویل به چې دا لطیفه ما ته په چاینیز کې وکړي چې زه وخاندم، خاندل یې هم ورته. نو داسې یو قسم له قام پرست انسان و، هغه جنټا د ده نظریه میلاویږي د یو بل چاینیز ریولوشنري لیډر سره چې هغه د چاینا دا تاریخ بدل کړی دی او هغه د ډینګ شاوپینګ. یاد ساته ښه دا اوسنۍ چې کومه چاینا ده دا دومره ایډوانس ده، دومره ترقي یافته، دا دومره په مخ کې باندې تللی ده چې د امریکا سره ډغه راوالی شي. نو هغه د دې خپل لیډر ماو زیتانګ د وجې نه، هغه د دې ریولوشنري لیډر ډینګ شاوپینګ د وجې نه. دا چې کوم قام پرستو د 1976 پورې چې کومه چاینا را روانه وه د ده د نظریې د لاندې ماویزم به چې څه ته وایي خپل ثقافت او خپل کلتور او اخوا دې خواته مزه او خپل اتلان او بلې ژبې ته به هم داسې سپک کتل چې د هغې لطیفه ووته شو، په هغې کې به یې خاندل هم ورته نه. نو د 1976 د 1976 پورې چاینا بوتلې وه، خو سټیل چاینا انتهایی غریبه وه. چاینا داسې ترقي د 1976 پورې نه وه کړې دا څنګه چې وس ده. دغه شان د غریب او یو عام جنوبي ایشیا کې چې د باقي کوم ممالک دي دغه شان کې په مشرقي ایشیا کې چاینا وه. دا خو چې کله سن 76 کې ډینګ شاوپینګ راغی نو د خلکو ته وایي چې دا قام پرستي چې کوم د تاسو مضبوطه راټینګه کړې ده که نه، چې خپل کلتور دا باقي دنیا سره تاسو یو ځای کولو ته نه پرېږدي او چې نه هم پرېږدي دغه شان به وروسته پاتې. لہذا خپل ماینډز د کلاو کوي، د دې ماډرن دنیا سره لږ غونډه کې یو ځای شي، په دې کې به څنګه چلېږي په دې باندې ځان پوه کوي. نو پوه یې کړه او چې کله هغه پوه کړه په دې باندې، تا پته شته صرف د دې خوارۍ د وجې نه د چاینا 800 میلیونونه سیوا خلک د غربت نه. ملګرو دې دا کومې خبرې چې وکړې د قوم پرستۍ په اړه باندې د هغې په اړه به در سره زه اوس خپل نظر له تاسو سره شریکوم، تر پایه له ما سره اوسېږئ. دې کې دی لومړی به راشو چین ته. چین چې دی هلته دا چې قوم پرستي وایي دې به په اړه به نور معلومات هم در کوم. نو هلته چې دی یو قوم چې دی د هان په نوم باندې چې هغه د چین چې دی 90% نفوس جوړوي او مالته هم دغه یوه ژبه چې چینایي ژبه ده دا په چین باندې واکمنه ژبه ده. نو که چیرته چین قوم پالنه یا خپله قوم پالنه نه لږ شانته هغه پرېږدي او ځان د هغې نه راوباسي، هېڅ فرق نه کوي ځکه ماته ما د یو قوم حکمراني ده او یوه ژبه ده هلته د هغې سره که هغه څه بدلون راولي نو د هغې په ژبه د هغې په قوم چې هلته حاکم قوم دی ما یو قوم دی په هغې باندې هېڅ قسم تغییر یا مشکل نه راځي. ټول ما یو چینایان دي او یوه ژبه ده، یو قوم دی، ټول یو وسایل لري. صحیح ده، یو څه فیصدي به پکې نور هم وي، خو 90% چې دی همدغه د هان په نوم باندې دا کوم قوم دی همدا دی او همدغه هلته حکمراني کوي. زه اوس راځم عصري هغه زما چې کومه مسله ده چې دا قوم پرستي په څو ډوله ده او کوم قومونو په قوم پرستۍ کې ګټه ده او د کوم قومونو پکې تاوان دی. قوم پرستي اصلا قوم پالنې ته وایي که نه، لکه هغه هم قوم پالنه مو ته موږ ویلی شو. نو قوم پرستي په دوه ډوله ده.
د حاکم قوم پرستی او د مظلوم قوم د دفاعي قوم پالنه یا دفاعي قوم پالنه چورته وي. یو حاکم قوم خو داسې لکه اوس په جرمني کې ټول جرمنان بسیږي یا لکه په چین کې ټول چینایان چې دي هغه د هان قوم یو اکثریت قوم دی هغه ژوند کوي. په جرمني کې ټول جرمنان ژوند کوي. دلته هم دا یوه ژبه ده، یو کلتور دی، یو نسل دی او په څنګ کې لږ شانته نور یو په اقلیت کې ډېر په اقلیت کې ځینې نور قومونه ژوند کوي. نو په دوی باندې ماغه خپله ژبه واکمنه ده. که دوی لکه یو وخت کې لکه بله ژبه راوړي یا خپل هېواد ته یا د بل نورو هېوادونو سره هغه کوم دغه اړیکې جوړوي، نو په هغې کې خو د دوی ژبې ته د دوی قوم ته د دوی کلتور ته هېڅ قسم زیان یا ضرر نه رسېږي. همدغه یو قوم به چې هلته به همیشه حاکم وي. نو دلته سره زه اوس هغه بلې مسلې ته هم پسې راځم. قوم پرستي کې څه هم اکثر وخت د تعصب او نفرت سره تفسیریږي، خو په حقیقت کې دا یوه پیچلې او دوه مخیزه پدیده ده. دا دوه ډولونه لري. یو د حاکم قوم هغه قوم پرستی چې واک ته د رسېدو یا حاکم پاتې کېدو لپاره وي، او بل د مظلوم قوم هغه دفاعي قوم پرستی چې د خپلو حقوقو، ژبې، کلتور او هویت د ساتنې لپاره وي. لکه په پاکستان کې هلته چې دی څلور جغرافیې دي او په دې څلورو جغرافیو کې څلور قومونه اوسېږي چې د پاکستان نوم یې ورته ورکړی دی، چې په دې کې په پنجاب کې بیا د هغه د پنجابیانو نفوس ډېر دی. په نورو صوبو کې خپل هماغه قومونه چې هلته ژوند کوي د هغوی اوسېږي. دلته چې کومه قوم پرستي د پنجاب د طرفه کېږي یا پنجابیان یې کوي، هغه داسې دی چې دغه د نورو قومونو استحصال کوي، د هغوی وسایل او د هغې د ځمکې کومه جغرافیه کې چې څه وسایل دي ټول پنجاب ته وړي او د پنجاب د ګټو په خاطر باندې استعمالیږي. دلته د دوی کوم فوج چې دی هغه هم دغه د پنجاب د ګټو د ساتنو لپاره دغه فوج چې دی هغه هم کار کوي. نو دغه ته چې کوم د پنجاب د خوا نه کوم قوم پرستي کېږي نو هغه د پنجابي قوم دپاره کېږي، مګر په مقابل کې چې دی کوم مظلوم قومونه چې دي لکه پښتانه شولو یا بلوچان شولو یا سندیان شولو، نو دغه پښتانه چې دي دوی د قوم پرستي قوم پالنه دې په خاطر باندې کوي چې د پښتون قوم د وسایلو، د هغې د ژبې، د هغې د کلتور حفاظت وکړي. د دغه لوی قوم نه چې دلته په اردو ژبه په زوره په دوی باندې واکمنه کړي ده او د دوی نه دا وسایل دوی په زوره وړي او دوی هېڅ هم نشي کولی، ځکه چې فوج چې دی هغه هم د پنجاب دی او د پنجاب د ګټو دپاره کار کوي. بیا قوم پرستی پالنه دوه ډوله دي. د اکثریت قوم پرستی لکه ډومیننټ نشنالیزم چې ورته وایي، دا هغه ډول قوم پرستی ده چې یو قوم چې د هېواد اکثریت جوړوي یا په واک کې وي، خپل قوم، ژبه، کلتور او تاریخ پر نورو اقلیتونو تپوي یا پر زوره پرې مني. مثالونه جرمني، دلته جرمن قوم پرستی د هېواد د هویت یوه برخه ده، ځکه جرمنان اکثریت دي، ژبه یې رسمي ده، کلتور یې خوندي دي او دولت یې د همدوی د قوم د ګټو استازیتوب کوي. دلته بل قوم په دوی باندې حکومت نه کوي، هر څه د دوی دپاره دي. پنجاب په پاکستان کې، دلته پنجاب د نفوس، فوز، اقتصاد او سیاست په سطح اکثریت واک لري. د پاکستان ریاست جوړښت په اصل کې د پنجاب د ګټو پر محور تاویږي. دا د اردو ژبه د پښتنو، بلوچانو او سندیانو پر ژبو تپول شوې ده. دلته اوس مسله بیا یوه بل هم راځي، که بیا خلک د سپیکر کوي چې خو د پنجابي ژبه هم واکمنه نه ده، خو دوه پنجابي او اردو ژبه چې د یو بل ته ډېر نږدېوالی لري او هغه د یو اردو په نوم باندې دا په همدغه نورو قومونو باندې تپول شوې ده او پر زور یې پر واکمنه کړې ده. د اقلیت قوم پرستي لکه دې ته ریزسټنس اور ډیفنسیو نشنالیزم چې ورته وایي، د هغه قوم پرستي ده چې له محرومیت، استحصال، نابرابرۍ او د قومي حقوقو د انکار پر وړاندې راپورته کېږي. دا د ظلم ضد مبارزه وي، نه د نورو د استحصال لپاره. لکه اوس پښتانه چې هلته دغه کومه مبارزه کوي لکه یا بلوچان کوي، هغه د خپلې دغه د ځمکې د وسایلو په خاطر باندې او د خپلې ژبې د واکمنۍ په خاطر باندې او د خپلو محرومیتونو په خاطر باندې کوي، ځکه چې دلته یو قوم چې دی هغه پنجاب دی او ټولې د هغې ګټې ساتل کېږي. زما سره بیا بله یوه ویدوم ده، نه چې دغه قومونه د خپلې خاورې اختیار هم نه لري او دلته دا حق لري چې که په پنجاب او منر څومره ظلمونه کوي، د دوی هغه غږ پورته کول هم دوی ته نه پرېږدي چې خپل غږ پورته کړي، یا د دوی صوبې چې کوم هغه صوبایي حکومتونه دي هغه د دې پر ضد باندې غږ پورته کړي یا د دې مخنیوی وکړي. د هغوی حق هم دوی نه لري. زه به سره بیا بله ویډیو هم د دې په اړه در سره هغه وروسته خپروم. ښه مثالونه پښتانه، بلوچان، سندیان، دا قومونه د پاکستان په دننه کې محروم قومونه دي. دوی ته نه د اقتصاد حق ورکړل شوی، نه ژبنی، نه کلتوري، نه سیاسي. که دوی د خپل قومي هویت دفاع ونه کړي نو د پنجاب واکمني به د دوی پر وسایلو، ذهنونو او ژوندونو
حاکم پاتې شي. نو ځکه دغه چې دی مخکې چې ما د طارق پټان دغه کومه ویډیو کېښودله یا مې خپره کړه هغه هم دې دپاره ده چې د پښتنو په ذهنونو کې نور هم د غلامۍ دپاره کار وکړي او د پښتنو نه د پاکستان په نوم باندې ټول وسایل پنجاب ته پرېږدي. نو هغه چې دی همدغې دپاره کار کوي. نو موږ ځکه کله کله د هغې په ویډیوګانو باندې بیا دغه شانته پاور پوینټ پرزنټیشنونه جوړوو. څه دا به زه لږ نور هم دغه کړم چې دا صحیح ښکاره شي. ولې د اقلیتونو قوم پرستي لازمه ده؟ د استحصال مخنیوی. که پښتانه خپل ځان ونه پیژني، خپل حقوق ونه غواړي، نو پنجاب به یې وسایل، مدنیات او ځوانان د خپلو موخو لپاره کاروي. د پښتونخوا طبي منابع د پنجاب صنعت ته ځي، خو خپله سیمه بې برېښنا، بې فابریکو او بې روزګاره پاتې ده. د ژبې، کلتور او تاریخ ژغورنه. پښتو ژبه له تعلیمي نصاب نه ایستل شوې، پښتني تاریخ مسخ شوی او د پښتني کلتور پر ځای د اردو او پنجاب کلتور تپول کیږي. قوم پرستي دلته د فرهنګي ژغورنې یوه وسیله ده. سیاسي واک غوښتنه. د پښتنو سیمې اکثرا د فوز لخوا اشغال دي او پر ځایي خلکو ظلمونه کیږي. که سیاسي شعور نه وي دا ظلم به جاري وي. قوم پرستی استعمار ضد مبارزه. د پښتنو قوم پرستی اوس استعمار ضد مبارزه ده، ځکه چې دا د واکمنو پر ضد ده، نه د نورو ملتونو د نیولو یا حاکمیت لپاره. د اکثریت قوم پرستی اکثره استعماري بڼه لري. د اقلیت قوم پرستی اکثره د خپلواکۍ او دفاع بڼه لري. د پښتنو قوم پرستی د پنجاب د استبداد، استحصال او ژبني کلتوري سیاسي ظلم پر ضد یوه مشروع اخلاقی او انساني مبارزه ده. نو ملګرو دا خو د طارق پټان په هغه خبرو چې هغه د قوم پرستۍ په اړه باندې کړې وي، ما خپل دا پاور پوینټ پریزنټیشن تاسو سره شریک کړو. خو دلته دا یوه بله ویډیو ده، دا هم در سره ږدم، بیا په اخره کې زه خپل لنډ نظر له تاسو سره شریک کوم. ये 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। आप दहशतगर्दी की जंग में रखना डालते हैं, आप दहशतगर्दी की जंग में दहशतगर्दों का साथ देते हैं, आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते हैं। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे नहीं कि वजीर और वजीर आला बत्ता दे के जिंदा हो, बत्ता दे के रहते हो, वो क्या लड़ेंगे और क्यों नहीं लड़ते? ये किसको मारते हैं? ये सियासत नहीं चलेगी। मेरी ये ملګرو دي کې مسله د سده زه به اوس د باندې خپل نظر له تاسو سره شریک کوم. څنګه دا خپل د غزل غړ کوم. ها دې کې دا وایي کنه لکه دا بس چې طلال چې کوم خبرې کولې دا وایي چې د صوبایي حکومت ووم غواړي او پښتانه ووم غواړي چې دغه فوزي عملیات ونشي، دا به کیږي، ځکه چې دا فوز غواړي او دغه عملیات به کیږي، او که چې د دوی غواړي نو دوی به غداران دي. نو دغه د شلې دغه زور چې دی همدغه شان دی. دلته اوس وایي قوم پرستی، خو دا د پنجاب قوم پرستی دی چې په نورو اقلیتونو قومونو باندې کوي. هغه دا چې په خپله جغرافیه قومونه اقلیت نه دي، خو دا چې د پنجاب نفوذ ډېر دی، نو په پنجابي جغرافیه کې بیا دا چې دی دا په اقلیت کې راځي. نو که پښتانه دلته قوم پالنه ونه کړي نو د دوی په وسایلو، د دوی په ژبه او د دوی هغه ټول څه چې اختیارات دي هغه به همیشه د پنجاب د فوز په واقع کې وي. او دغه ته چې کوم ځینې وخت کې شاعران یا ځینې لیکوالان دي او همداسې سندرغاړي چې د پنجاب ترانې وایي او د پاکستان د فوج سره شانه بشانه وایي، نو هغوی چې دی بیا دغه رقم دغه چې دي دا د ISI او د پنجاب د یا د پنجابي فوج د لارې ډیکټیټ کیږي او دې ته همدغه رقم شیونه په فکرونو کې ورچوي چې د دوی نه نورم پاکستانیان جوړ کړي او په همداسې په محکومیت کې پاتې شي او د پنجاب د استحصال لاندې. نو که پښتانه غواړي چې په خپله خاوره خپل اختیار ولري، خپله ژبه د پښتونخوا په خاوره باندې واکمنه ژبه شي، نو دلته به قوم پالنه کیږي. دا قوم پالنه به دوی دغه د پنجاب د استعمار او استحصال څخه دې ته ازادي ورکوي، لکه څنګه چې بنګالیانو ته ازادي ورکړه، لکه څنګه چې اوس په بلوچستان کې خپله بلوچان په دې پوه شوي دي او خپله خپلواکي او خپل اختیار په خپل وسایل او د خپل خاورې باندې غواړي. ځکه دلته چې تر څو پورې د پنجاب واکمني، نو دلته به د سیاست جوړونه، د اقتصاد جوړونې پالیسیګانې او دغه سیاسي او نظامي دا ټولې پالیسیګانې به پنجاب جوړوي او پنجاب به داسې سیاستونه جوړوي چې هغه به صرف د پنجاب په ګټه او د پنجاب د ګټو موخو لپاره به جوړیږي او د نورو قومونو د استحصال لپاره به جوړیږي. او د دغه
پالیسیګانو به د دغه د عملي کولو دپاره به بیا د پنجاب فوج چې دی هغه به رامیداني کیږي او د دغه کومه پالیسیګانې جوړې شوي دي دا به د پښتنو په خاوره او په دغه نورو د بلوچانو په خاوره باندې او په جغرافیه باندې به په زوره باندې چې دی هغه عملي کیږي. نو یوه لاره ده هغه د لوی افغانستان ده. ټول پښتانه افغانان باید په دوی پوه شي چې په لوی افغانستان کې د ټولو قومونو او د پښتنو ګټه ده. دلته به پښتو ژبه هم به واکمنۍ او د خپل خاورې ټول اختیارات به خپله د پښتنو په لاس کې او موږ به بیا داسې پالیسیګانې جوړوو چې هغه به د پښتنو او د پښتون ولس او د پښتني خاورې د پرمختګ دپاره وي نه د زیان دپاره. او دلته به په اصلي ډول باندې خوشحالي او ارامي په وخت کې راځي چې کله لوی افغانستان جوړیږي. نو ملګرو ما خبرې مخکې کړي دي، بیا که تاسو غواړئ دغه ټول پروګرام بېرته د سره وګورئ. په هغې کې هغه طارق پټان یوه ویډیو چې وه ما په هغې خبرې کړي دي، نو هغه به تاسو بیا واورئ، بیا به تاسو معلومات وشي چې دا پروګرام د څه په اړه باندې. بل دا زه دا څو موده یو وخت په سفر کې وم، بیا چې راغلم لږ مریض وم، نو پروګرامونه مې نه کول. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به بېرته زما پروګرام بیا په منظم ډول تاسو ته رسیږي. نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.